ما ورته ویل تاسو زما سره ډیر غټ ظلم شروع کړی چې زم د ډاټسن د سر تر وخه جمع په خپل تاسو لاندې ولاړ یې. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. په کور کې خو بیغمه زړه نه سوم چاره ته आवाज وکول زر بار تر اوسه بار د تسوک ناری وای. نو ما زر په پټی کې گیر چا پیر وسرل ما ویل چې ماته بسوک ناری وای. خو زه په دې سوچ کوم چې دې کور د بمنګ شیټرینګ راوړو د خیر سره زګه چې په دې کې مونږ لنټر اچو نو شیټرینګ کې دې شي شیټرینګ ول راغلی. خو زما خیال سو بالکل ټیک ټاک زګه چې په روډ باندې مې وکتل د کور نه چې څنګه وته مې دل د لوډر والا ولاړو غل لرګي مرګي راغی ماته ول داستاو د کور شیټرینګ دی. بس داری کم دلته کې راوړو شیټرینګ کم غون په دې ځای کې کوس کو خمه زیدار په دې کمره کې کې خو سیټ ته وته ودرې د مکس ماته ول چیرته به بلاکونه راوړې ما بالکل بیغمه شه. بس را روان شوم د کور نه په موټر سایکل د نور علي سره کینس ما ویل چې زما د بلاکونه ورل راوړم. دلته می سپ لاله ترين کړو د ټریکټر والے چې کم دینو ډیرانه را مخ کې شوی ماته ول زر تلې ته ځان را رسوا. خو په سور باندې په موبایل کې ګوتی والے کا سچاله کو به زما وتل تلې ته وستر از زکه مونږ درنه مخ کې شو. دلته کې ډایرکټ تلې ته رالو د ته مویل چې یره بلاکونه شته کنه هغه ماته ول چې څومره دیم په کاری ول ټریکټر هغه سیټ ته ودروا او خپل بلاکونه وته ورول ول زپه مخره خې سپ لاله دلته کې خمه زیدار خپل او مزیدار ټریکټر دی چټې ته راتاو کو دغه لګاسانم و. بس ما ویل چې دغه چټې ته ودرو چې زر زر ته ورلوټ کو بسن مونږه خو کافي بلاکونه وري شو ورلی لګي و خېری بلاکونه پکې کې خپل ځکه چې مونږ ټوټل 200 بلاک په دې ټیم کې زمونږه قاری صاحب چې مونږ له کېلی راغوسه متخ په سور کې وخړې ټرالی لوټ شو بس مونږ وتل چې زئی چیزو قاری صاحب له مې د خیر ز تعلیم منشي چې کوم غلمه پیسې وکړو بس دا غزینم را مخه وکړل دا کور په طرف روان شو بلاکونه په دې ځکه خمه زیدار کوسکل خپ سور سره او بس داغه نه پس کور ته وردن تم بیا را ته چا وځو کول چې راشه نور شیټرینګ هم راوړو. دې پیره خو سم د غټ ډاټسن را ډکړې و ما وته لکه په دونه باندې څنګه غماتل دله وسم کم د نور بم پسې راځي مال بالکل بیغمج بزي بر سر ته وروخه جماعت ول چې ته بر نه راډاګیر سره ک چې مونږ اعلان دي کوس کولان دي کسان ته ولړ زما والد صاحب په دې گیټ کې ور زډیر ستړې شو بیان ورلی را وخته ډاټسن سر ته وډاګي ورکول شروع کړل. بس ما ودل خیال کوي چې خوګ دی نه کیا سینه چې تر ته خوګ شي بیا بس کو نو بس په دې چې مونږ په ډاټسن کې لګیو خو کاپی کارم پکې وکاو تر دې چې مونږ غون سامانونه ارزه کوس کو په کیمرا کې مخ په سور باندې کې خوستل. نو بس ما ویل ځل لپک خو د دې غم نه بیغم کړلو. کته زمونږ په چینل باندې نوی چینل د سره لازمی سبسکرایب کړئ دا ویډیو د سره لایک هم کړئ مخکې دوستان سره شیر کړئ ملاویږو به ان شاء الله پر روان ولاګ کې الله پام